د کمپیوټر وایرس دوستانو په ښوونځي کې واړه شاګردان نوي زده کوونکي ډیری وخت له ما څخه پوښتنه کوي چې استاد دا د کمپیوټر وایرس یعنی څه شی؟ دا وایرس ده، میکروب ده، کومه بیماري ده یا جراثیم ده، دا څه شی ده؟ د کمپیوټر وایرس په اړه معلومات غواړي، پوښتنې کوي. نو په دې ویډیو کې به د کمپیوټر په وایرس په اړه به معلومات ګورو. دوستانو د کمپیوټر وایرس د کمپیوټر یو ډول پروګرام وي چې د کمپیوټر کار کوونکي یعنی کار اخیستونکي پروګرامونه خرابوي، د کمپیوټر حافظه خرابوي، نورې برخې خرابوي. دا د ډیرو نامعلومو او ځینې معلومو کسانو لخوا جوړول کیږي. دا کوم میکروب نه دی یا کوم جراثیم نه دی. د کمپیوټر وایرس د یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته ځي او د هغه کمپیوټر حافظه او یا نورې برخې خرابوي. ځینې وایرسونه ډیر پرمختللي او پیاوړي وي چې د هغوی مخه نیول ډیره سخته وي. دغه وایرسونه په لږ مهال کې میلیونونه کمپیوټرونه هم خرابولی شي. د کمپیوټر لومړی وایرس په 1986 کال کې ښکاره شوی و. دغه وایرس نوم برین و. په 1987 کې د دې وایرس څخه هم ډیر ویرونکی وایرس ښکاره شو. دغه وایرس په کمپیوټر کې یو څه مهال به پروت و او هیڅ به یې نه کول، خو لږ مهال وروسته به د کمپیوټر پر حافظه خرابول شروع وکړه. د دغو وایرسونو ښکاره کېدو وروسته د کمپیوټر پروګرامونه جوړونکو یعنی پروګرامرز چې دي، هغوی د وایرس له منځه وړلو لپاره پروګرامونه جوړول شروع کړل. دغه پروګرامونه انټي وایرس نومیدل. انټي وایرس پروګرامونو به د وایرس مخه نیوله او له منځه به یې وړل. د هر نوي وایرس موندل او له منځه وړل به ډیر ستونزمنه وه، نو له دې لپاره انټي وایرس پروګرامونه به هم ورځ تر بله ښه جوړول کېدل، یعنی اپډیټ کېدل به. په 1988 کال کې اخبارونو او مجلو به هم د کمپیوټر د وایرسونو په اړه خبرونه خپرول. په 1990 لسیزې په پیل کې پوره نړۍ کې د کمپیوټر وایرسونو شمیر تر 1.5 سل نه هم ډیر و. ځینې وایرسونه د پخوا وایرسونو څخه ډیر تکړه وو. دغه تکړه وایرسونه ځانګړي پروګرامونو په کارولو سره جوړ شوي وو او خلکو د دغو وایرسونو مخه نیول او له منځه وړل ډیره ستونزمنه وه. په دغو وختونو کې یو وایرس جوړونکی و چې ویل کېږي په بلغاریا کې یې ژوند کوه. هغه ډیر ډول وایرسونه جوړ کړي وو. پولیس ونه شول کولی چې هغه کس پیدا کړي. هیڅوک خبر نشول چې دغه وایرس جوړونکی نر و او که ښځه. هغه په ډارک ایونجر نوم پیژندل کېدو. د 1990 لسیزې په پایله کې یعنی په اخره کې ډیر کمپیوټرونو څخه د برېښنایي ایمیلونو او انټرنیټ کار اخیستل کېدو. نو د وایرس جوړونکو ته ډیره اساني وه چې په سوکه توګه ډیر کمپیوټران په لږ مهال کې خراب کړي. د بیلګې په توګه په 1999 کال کې یو وایرس ښکاره شو چې د هغه نوم ملیسا وایرس و. دغه وایرس به د یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته د ایمیل له لورې تلو او هغه به یې خراباوه. یو کال وروسته یو ډیر بریالی وایرس ښکاره شو چې په 24 ساعتونو نه هم لږ مهال کې میلیونونو کمپیوټرو ته ورسېدو او هغه یې خراب کړل. کله به چې دغه وایرس په یو کمپیوټر کې ښکاره شو، نو په خپله به د بل ایمیل په واسطه نورو ایمیلونو او کمپیوټرونو ته به ځان ورساوه. دغه وایرس I love you نومیدو. ویل کېږي چې دغه وایرس یو فلپیني هلک جوړ کړی و. دغه هلک 23 کلن و او اونیل دی ګزمن نومیدو. خو هغه هیڅ کله دا ونه منله چې دغه وایرس هغه جوړ کړی ده. خو د پولیس څېړونکو انسپکټرانو دغه معلومات موندلي وو چې دغه وایرس د هغه کمپیوټر څخه لیږدول شوی و. دغه هلک ته د دې عمل هیڅ کومه جزا ورنه کړای شوه، ځکه چې په هغه مهال یعنی 2000
کال کې په فیلیپین کې د دغه ډول کړنو لپاره کومه جزا نه وه، خو اوس مهال دغه رقم د وایرس جوړولو جرم لپاره جزا شته. د اونیل د ګزمن پرته یو بل وایرس جوړونکی هم د وایرس جوړولو له امله ډیر مشهوره شو. په 2004 کال کې یو تنکی ځوان چې په جرمني یو کوچني کلي کې اوسېدو، دغه خپلې 18مې کلیزې نه یوه ورځ مخکې د خپل کمپیوټر څخه یو میسج انټرنیټ ته واستاوه او تش په 3 غنټو کې، یعنی په 3 ساعتونو کې د دې میسج له امله په هانګ کانګ کې، په امریکا کې، په استرالیا کې ډیرو کمپیوټرونو کار کول بند کړ، لکه د الوتکو کمپیوټرونه، لکه د بانکونو، لکه د روغتونونو، هسپتالونو، ریل ګاډو ډیرو کمپیوټرونو کار کول پرېښود. یو څو میاشتې وروسته دغه تنکی ځوان چې سیون یان نومېدو ومنله چې دغه سیزر وایرس ده جوړ کړی و. هغه د دغې کړنې لپاره زندان ته ونه لیږدول شو، ځکه چې هغه د وایرس جوړولو مهال او دغه وایرس اپلوډ کولو مهال هغه 19 کلن و، یعنی هغه 18 کالو پوره شوی نه و. سوین چې دغه وایرس جوړولو نو په خپلې کوټې کې به ډیر اوږدمهاله په خپل کمپیوټر کار کوه. هغه ویل چې ما به خپل کمپیوټر باندې په یوه ورځ کې د 10 غنټو نه هم ډیر کار کوه، خو د هغه مور او پلار به هغه باندې نه پوهېدل چې هغه څه کوي. کله چې هغه دغه وایرس په انټرنیټ کې واچوه، هغه نه پوهېدو چې زما وایرس به دومره ډیره ورانۍ وکړي. هغه دغه وایرس تش د ساعت تیري یعنی ټایم پاسي لپاره جوړ کړی و. هغه ویل چې ما به په ښوونځي کې خپل ټولګیوالو سره د وایرس جوړولو خبره شریکه کوله او هغوی به هم راته ویل چې ښه خبره ده، خو د هغه یو ټولګیوال یعنی یو کلاس فیلو مایکروسافټ کمپنۍ ته د هغه او د وایرس په اړه معلومات ورکړل. ویل کېږي چې مایکروسافټ کمپنۍ د هغه معلوماتو په بدل کې د هغه کلاس فیلو ته یعنی ټولګیوال ته $2.5 لک ډالۍ کړي وو. وایرس جوړونکي ورځ تر بلې تکړه کیږي، خو د انټي وایرس پروګرامونه هم ورځ تر بلې ښه کیږي. په اصل کې د وایرس جوړونکي ډیری مهال د کمپیوټر کمپنیانو ته ورځي او هلته دنده کوي، یعنی وظیفه کوي، جاب کوي، ځکه چې هغوی د کمپیوټر روغ ساتلو باندې ډیر ښه پوهیږي. ځینې خلک وایي چې د کمپیوټر وایرسونه به راتلونکي کې ډیرې غټې ستونزې رامنځته کړي. نن سبا کمپیوټران د ژوند یو ډیره اړینه برخه شوې ده. پرته له کمپیوټرانو به دغه اوسنۍ نړۍ چې ده دا به ورانه شي. هیڅوک به ونه شي کولی چې سودا واخلي، سفر وکړي، کار وکړي، تلویزیون وګوري، پیسې ترلاسه کړي او یا بل چاته خپلې خبرې پیغامونه واستوي. خو کېدای شي چې په راتلونکي کې یوه ورځ داسې هم راشي چې یو کمپیوټر وایرس به وي او څو غنټو لپاره به ټوله نړۍ په ټپه ودروي.